او مهربانه خدای په نامه د رڼا تلویزیون قدرمنو اوریدونکو ګران هیوادوالو سلام. بیا مو هم اختر مبارک شه. له من د خوشحالۍ څخه ډک اختر ولرئ. طاعتونه عبادتونه مو قبول او هغه څوک چې قرباني کوي خدای د قرباني ورته قبول کړي. دا چې په لوی اختر کې معمولا ټول مسلمانان تر خپل وس توانه پورې هڅه کوي چې قرباني وکړي. دا د کابل کمپنۍ سیمه ده چې هر کال دلته نقاش جوړیږي او په زرګونه بېلابېل ډولونه مالونه ته د میدان وردګو او د افغانستان د شمال څخه راځي او دلته پلورل کېږي. سږکال ځینې کسان وایي چې قیمتونه لوړ دي، خو د مال پلورونکي وایي چې نه، قیمتونه ښه دي خو خلکو سره پیسې نشته. نو نن زه دلته راغلی یم تر څو پرې د هېوادوالو سره خبرې وکړم او دا چې د مالونو بیه څنګه ده. هیله ده چې تر پایه راسره جوړ بخیر. ساعت د ښه ده، خیراتي ده. نوم دې څه ده؟ سهارګل. سهارګله، څنګه پسونه دې رابر کړي؟ کوم ځای نه دې راوړي؟ دا خو مې د شمال نه راوړي دي. د شمالي کوم ځای نه؟ باریکا. بېشکه بېشکه. نو باریکا د سبزو د بګرام تر منځ سرحد ده. که څومره پسونه دې راوړي دي؟ دا خو څلوېښت دي، څلور پنځه شپېته. ټول د خپل کې شریک هم لرې؟ نه، خپل مې دي. څنګه د سږکال کاروبار څنګه ده؟ نن ورځ خرید مو څنګه ده؟ فروش مو څنګه ده؟ شکر دی الحمدلله، بیخي ښه ده. څنګه دي مالونه ډېر قیمت دی سږکال؟ ولا سږکال قیمت دی څو ورځې هغه ارزانه پسه څو ده، قیمت څو ده ورور؟ ارزانه پسې له 14 نه نیولې تر 14,000 پورې موږ تر سره پسه شته. نه دغه 6,000 وزره هم لرئ؟ 6,000 نشته. ودې له 6,000 چرګ نه کېږي اوس. که نن څو ځله خرڅ کړي او څو ځله به خرڅ کړي؟ ولا نن خو 6,000 خرڅ شوي. مراد کوي که نه کوي؟ بس مراد کول نه، تاسو خو مراد کوئ. که کور دی دا نور خیر اوسي، بس په کاروبار دې برکت. خدای دې زویم چې تر لمازدیګر دا ټول خرڅ په خیر سره. خیر. خوشحاله اختر درته غواړم. جوړ په خیر. صدقه ده. مخکې مبارک. ستاسو دې مبارک، د ټولو لیدونکو مبارک. تاسو کور دی دا نوم دی؟ صفی الله. صفی الله خان. کوم ځای راغلی؟ د ننګرهار. ننګرهار نه راغلی که د ننګرهار اوسېدونکی؟ ننګرهار اوسېدونکی یم، دلته د پغمان نه راغلی. پغمان. نو خلک پغمان درځي مال اخیستل، ته دلته راغلی څنګه؟ خیر خو بس څنګه کوې؟ چکر راغلی. چکر. ثواب یې هم نه کړی؟ ثواب هم نه کړی. همدغه دې اخیستې؟ همدا مې وخت. ماشاءالله ماشاءالله. څو دې واخیسته؟ 15,000 روپۍ. 15,000 نفر. څو نفر شریکان دي په خیر؟ بس تقریبا 6 نفره یو. خپله کورنۍ ده؟ کورنۍ ده. ماشاءالله ماشاءالله. بس خدای دې قبول کړي. زموږ برخه ده. ولې نه ولې نه. څنګه نسبت تېر کلونو ته د مخکې قیمت دي ارزانه دي سږکال؟ ولا سږکال لږ قیمتي ده او ارزانه. دا غوا څه ښېګڼه لري؟ مثلا څه صفتونه یې درته وکړه د قصابانو؟ قصاب وویلې وایي ولا لږ وزن یې ښه دی، نوې ځوانه ده، دوه غاښې ده. دغه اندازه یې وویلی. ډېر ښه ډېر ښه. بس خدای دې قبول کړي وروره په ستاسو خیرات، ستاسو قرباني. نو خوشحاله اوسئ، خوشحاله اختر. خیر اوسئ، تاسو ته هم جور هستی فراری. عیدت مبارک. عیدت تو مبارک. خوب هستی شما؟ خب خیر دیگه ما پیش مبارکی بگیم. خوب هستی. نام چی است؟ نام بریاله است. بریاله خان. از کجا آمدی بخیر؟ یک دانه گوسفند آوردی؟ از میدان شهر آمدیم. خب یک دانه گوسفند آوردی یا دیگه چه فروختی؟ نه دیگه چه فروختم، هم یک دانه. او بشک بشک. دست خوش دست خوش. چند دانه فروختی؟ 6 دانه را فروختم. ماشاءالله ماشاءالله. این گوسفندا چند است؟ مثلا چند رقم گوسفند داری؟ کدام گوسفند است؟ قیمتش چند است؟ این گوسفند پارسال قیمت از 11,000. اوه هی زیاد قیمت نیست. امسال والا مال قیمت است. خب دیگه یک دانه مانده، دیگه یک دانه رو بفروشی. یک دانه مانده. این لالا چی پیشه؟ این لالا بچه کاکای من. یا هم شریک است یا گفتی بیا یک برگر میتونه شهر بریم؟ نه شریک است. خب لالا بخیر باشید دیگه. خدا کنم یک دانه تا فروخته شد. دعا برات میکنیم. بخیر سلامت باشید. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړ په خیر. صد اختر دې مبارک شه. د تاسو دې مبارک شي راتلونکی اختر. قربان دې اختر. چې محترم نوم دې څه ده؟ د منو محمد کریم ده. آی صاحب کریم، معلومه ده تم پسونه راوستي؟ دا پسونه له پغمانه راوستي د خرڅلون لپاره د قربانۍ پسونه دي ورو. بېشکه بېشکه. د نرخونه څنګه دي صاحب؟
دا نو دي نو 14000 او 14000 15000 دا د توسط مطابق پر خبره ده. څنګه خرڅيږي او څو دنې ورځ کې او شکر خرڅي سکل بازارونه هم خدي او بالونه هم خدي خپل قرباني کوي صاحب او ولا خپل به خدا نو داسې په سال ولې لکه چې غوا غوندي ها درې دانې مې کور کې خپل لاله ماشاءالله ماشاءالله هغه نو پسونه نه فکر کوي څنګه به ماشاءالله غټ ولا چې همدغه شی دی وبوله چې دا خلک وایي چې وایي نرخونه ساکل یو څه متفاوته دي قیمته شوي پرسکل نه ارزانه شوي څنګه له فرسکنه خدي کیا بس په کار دې برکت راشي بس خدای دې تر مازیګر پر ټول خرڅ یاته ټول دې ورانه سپایزه ماشاءالله څه مخله راګ لري ولا خوشاله اوسه ان شاء الله ساده خدای نوم دې نوم محمد شاه ده محمد شاه خان چیرې سرګردان روانې په بیربار ولا دا ټیکسي موټر در سره ټیکسي وانی ما څنګه د ټیکسو او د اختر شپورش لږ زړه طبيعت خوي ولا طبيعت خوي خو بیروبار ډیر زیات را باندې څنګه د بیربار وای ډیر سخت زیات د کمپنی سیمه کې بيخي زیات د بیروبار د لکه چې پتنګ شو څه دی ودرول بيخي هغه یو غاړه ته مې درولې ده نو که پیدا شو دی به کنه ولا نو څنګه د پادی ورس کاروبار څنګه د اختر ورس کاروبار څنګه شکر دی د الله مهرباني تاسو جوړ دغه بیربار دغه بیروبار اوس نه دغه ورځو کې د اختر په دې معرفي ورځ یو ورځ مخکې بیروبار ډیر زیات دا یو شی دی لازم کې ودل چې یو خیاطان یو کومورونه چې ټیکسي لري او ځینو کې واده د اختر ورځ کې ریټونه تغیري واده سل په جیته 200 روپیا نه ریټونه خو داسې خبره ده چې ریټونه نه تغیري خو نظر په شرایط اوس مخکې کې ځای ته موږ په شل دقیقو کې رسیدو اوس په دې بیروبار کې نیم ساعت نه رسیدو مجبور یو 15 روپۍ موږ زیات واخلو په دې خاطر یو شی موږ کوم مخشه د چا بس پیسې د نوړي بس کرای د نوړي شته استمان پیدا کیږي د خلک چې پیدا شي دا ځای اخیستې موږ ته پیسې نه تکرې والا نه دی پاتې شي ورور کا خدای دې خوشاله ماشاءالله تکړه ځوان نو خدای دې بیربارن د پلونه سرګونه جوړیږي د بیربارن برک شي امو ته ګټه تاسو ګټه بالکل الله دې عزت درکړي جوړه ساده د اختر مبارک تا دې مبارک شي څنګه څه خان طبيعت د جوړ لکه چې خرڅ کړی دي هم د سوای ذات توکل په خدای خرڅ بشي او تر اوسه خو دې خرڅ کړی توکل په خدای خرڅيږي تر اوسه بل ډیر وخت ورو خلک ته ځان ته څورج پر دا مال اخلي د کوم ځنه دراوړي پغمان نه پغمان نه علوم دي سمي الله خان هر کال مال راوړي پغمان نه او هر کال راوړي خاصو نه دي د پسونه دي دا پیرانه 15 دنه دي قیمتونه څنګه دي قیمتونه والا بازار نرخونه جګ دي څوک اخلي نه بیا کوي زی اخلي نه نو نرخونه تاسو په لاس دی نرخونه کم کوي نور نرخونه والا خو خرید ګران شوی ده قیمت هم اخیستي نو نه کیږي چې ورکو او دا خبره خدا دا خبره ده یعنی دا استقبال مال تاسو بل چا اخیستي دي منګل بل چا اخیستي کوم ځای راغلی کوم ځای پسونه دي دا پغمان نه اخیستي شبرغان دا څو دنه چې دي د پغمان دي دا پاک چې دي نور چې دي د شبرغان دي خو هغه کم پاتې دي خلاص یا که تر اوسه لا وخت زه بيخي اطمینان در کوم چې ان شاء الله تر مازیګر پر څو دنه خرڅ کنه شو پاوند په ما بس خیر سه نه ان شاء الله خرڅ نشو بیت بیا امید لرو خرابي خو نه خصاته او بشک څونه وسه تخکیږي خرابيږي نه واده کړی نه کوژنه دې کړی څنګه نوبات دې څنګه او نوبات میدان او توکل په خدای کور کې تکلیف نه بس سره باسي بخت باندې چیرې والا بخت باندې کنه خدای دې نه کی بس خدای دې چې ان شاء الله بل اختر کې راشو چې کوژنه دې کړي کنه او یو په خسر کرم به سي امين لخير سره بس الله دې خیر درکړي خیر سره کوم پسې وړي
اختر دې مبارک دادیم باره ښه صدقه ده نوم دې څه ده زاهد الله زاهد الله ماشاءالله څومره ښکلی نوم زاهد الله خاله پسونه دې راوړي کوم ځای نه له پغمان نه شریک یې که خپل هم دي خپل هم دي څو دانې دي او یا دانې ماشاءالله ماشاءالله څو دانې دې خرڅ کړي تر اوسه 2 دانې 2 دانې نو څومره به خرڅ شي تر مازدیګر ماښام پورې مازدیګره به خرڅ شي او 60 دانې 60 دانې قیمتونه څه دي مثلا ارزانه په څه دي او دغه وزه په څو راځي مثلا دا به راشي 10,000 ولزه وزه او پسونه څو دي ارزانه څو ده قیمت څو ده ارزانه 10,000 هم شته 11,000 هم شته 12,000 نو تر 60,000 هم پسونه شته 9,000 هم شته 8,000 هم شته ښه خلک وایي قیمت دي نو ته څنګه وایي قیمت دي که ارزانه ښه دي نو برابر لږ زره ګزاره کوي زول چې لږ زره ارزانه خرڅ کړي چې خلاص شي په کار صحیح ده که نه مکتب ته ځې هو څوم صف کې هغه کې لسم کې ماشاءالله ماشاءالله بس درسونه دې ما بس ان شاء الله سید الله خان خدای تر مازیګر ټول خرڅ صحیح ده جوړ په خیر صدقه اختر مبارک سره تادی مبارک صدقه طبيعت خو جوړ کاری چې لکه چې خرڅوي دي مالونه والله خرڅيږي د هر سړي نصیب در عزیز ځوانان ستا خلک دي سپینګیري ځوانان هر سړي نصیب دا اخلي و څومره خرڅ کړي چې تر اوسه یاره یو لاس دولس به خرڅ کړي بس وایم چې خدای دا ټول خرڅ وزي دي پسونه دي قیمتونه څنګه دي قیمتونه ښه دي ولا مناسب دي دا خلک چې داسې نالیږي چې الله داسې قیمتي ده قیمتي خو نشته بعض مالداران لږ زره قیمت وایي هغوی دغه ما ستا رئیس چې راوستلي الحمدلله تا سړی راځي زه ورته وایم چې وروره جانه څه چې لار دی خدای وروره واخلئ او د تاسې د قرباني چې موږ یو 1500 شپږ سوه چې موږ ته کې پاتې شي 1000 بار شکر ده همدغه زموږ پرده هم کېږي نو ولې راسره ظلم وکړه یعنې پر اوس کال بعض وایي چې قیمت خو نه دومره نه دي قیمته لکه دا خلک چې وایي چاله پاکستان لار باندې د پاکستان موږ څه کو دا خپل وطن مال هم ده شکر ده راوستلی هم ده میمنه پیدا کوه موږ راوستلي ساتلي هم دي میدان کې خپل ساتلي وو راوستلي هم دي موږ د میدان یو وروره جانه هر څه وروره ګیاوې او ستا اوبه ستا یو دغه وربش او دا ډوډۍ چې لږ قیمته ده نو هغه بېله قیمته ده خدای به ارزانه کړي بس بالکل اشرف خدای دې آباد لره اشرف بس خدای دې تر بازاره ټول ختم شي دلته مې یو بل ډول پسه ولیده چې بیخي ګلان یې په سر ده چې دا زوم دی سره قبضه سره مه شي ورور سر د ښه د خیرتي ده په خیر نوم دی احمدالله احمدالله د کوم ځای ارغندای بېشک د ارغندې څومره مالونه دې راوړي 9 زنې خرڅ کړي دي هم دي یو دانه مې خرڅ کړ څو 9,000 ښه دا څنګه ده لکه چې دا ټول لغت د قیمت ده بیخي د ګلپوش کړی ده وخت دا خبره دا څنګه په څو راځي دا دا په 40,000 په 40,000 روپۍ یعنې څومره غوښه به ولري 9 منه غوښه لري 9 منه نو دا باندې څنګه ګلان دې کړي دا ګلان دې خپله جوړ کړي ورته هو څنګه د ګلان کړي دي یار ښه پسه ده ښه پسه ده هو بس دا به د خوشنصیبه نه کنه خوشنصیبه کس نو وزې څنګه دي وزې څنګه قیمت د ارزان خلک اخلي وزې واخلي وو وزې کړي ځان برابر دي قیمت به ارزانه وي د وزې قیمت به مردار یو 8,000 وزر شي نو دا دومره سوچ دانې دراوړي دي تر نن سبا پورې به څومره خرڅ کړي سبا پورې ټول خرڅيږي بېشکه یعنې بیا چې لږ زر کم پچې ارزانه به کړي کنه هو از کور دی ودان بس کاروبار د برکت خدای دې وصال صاحب څنګه لکه مال نه درويستي ولا درې دانې نو له 50 کم درې دانې دي نه بس هغه درې دانې باندې خپل خاصه نه خپل باسه بس کاروبار د ژوند هر څو پر کاروبار چې په حلال روزي وګټي نو څنګه دي خرڅونه دي خبره قیمت به کې څنګه
مال څه ده نه اوس ولا وخت ده ګوره درې د خرڅېږي که خرڅ نور اړې انده خرڅې بس څو دې به یې کړي دي ولا زرا كا زك شيء غدي سنة خاصة كنا بس كاربات بركات فايز من دياو صوت مسكون خاص وإن شاء الله نقدر نقول جوړه ساده کړه اختر دې مبارک شه خیر ان شاء الله خیرتي ده نوم دې څه ده نوم مې ذکر الله ده ذکر الله جان څه در پر کړی دي دا هغه دا صورت وربشي کا او چوي وربشي همدا وربشي همدا وربشي همدا دا کوم ولن ته خلک اخلي دا حسین او دین ترشته دي وا حسین ټول ټول کدا د کوم ځای راوړي دي دا لمرګرانو هغه کوم ځای دی مرګرانو ده اوس ده کا کوس غلې خپل دې شکولې دي وو کا خپل دې مفتر اورېل ته پیسو خرڅه وو اوس امر دې وسینور وو دا مان باندې خرڅوي ګړي باندې خرڅوي ما ګړي شل په 10 روپے ولا پیو ګړي باندې عمل مړیږي نور وو کنه څو دنه خرڅ کړي څو ګړي خرڅ کړي یار او شل دانه مې خرڅ شایدانو کاروبار صحیح روان دي ماشاءالله نو کنه زبر کاروبار دې برکت نور خرڅوي ان شاء الله تر مازیګر ټول خاص نور ولا خیر سره زه په خیر اوسه خیر اوسه پرونه مولي دلا دا چې د اختر شپې ورځ کې او د کابل په هر څه کې هم دا څه کوي دا چې خدای دې ټول هیوادوال تاسو خوشاله آرام لري یو څه چې د لارې په کېدو دا باور لري چې تر ساتلو پورې سړی د کمپنۍ د تشکیل څخه نشي وته دا څه ده په پاره زیات دی هر څه څخه راغلي دي ځکه چې ستر نقاش کوم چې د کابل څخه د کمپنۍ بازار دی خلک راغلي تاسو خوشاله اختر غواړم تاسو دې قبول او تاسو د رڼا چې سمبل د رڼا د چلن لري هم څه پرونه لري بیا مو الله